د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د قرخیل د نجونو د ښوونځي زده کوونکو او د سیمې لسګونو قومي مشرانو د پوهنې د ریاست په مخ کې د اعتراض په ډول خیمه ووهله او د پوهنې ریاست مسؤلین یې په کړنو کې پړه وبلل. معترضو خلکو او نجونو په لاسونو کې د زده کړو د حق د شعارونو ترڅنګ د پوهنې د ریاست د اسلامي زده کړو د معاون محمد کریم اتلوال د لرې کولو شعارونه هم له ځان سره وړل او ویل یې چې د شخصي ګټو په موخه په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قرخیل د کلي قومي مشرانو په خبرو کې وویل چې د نسوان قرخیل د نجونو لیسه چې له تیرو اتو کلونو را په دې خوا پکې نجونو په یو مسجد کې زده کړې کولې د ودانۍ په منظورېدو اوس بل ځای ته انتقالیږي. سرچینې وویل چې د پوهنې د وزارت څخه یې 2 ځله مکتوب راوړی ترڅو ورته یاده لیسه په پخواني ځای کې جوړه شي، خو د پوهنې ریاست مسؤلین د وزیر امر نه مني او له تیرو 4 میاشتو را په دې لوري یې په یوه او بله تیر باسي. د وزیر صاحب معرف نه مدام راوړی د عید په شپه کې مو راوړی، بیا مو دلته راوړل، بیا تالوال رئیس صاحب نه و اصل و سرپرست هغه کله چې دلته راغلو موږ ته وویلی چې زه خو کار لرم وقت نه لرم. ملتي کلان دی الخیل دی یعنی الخیل مثلا څلور قمه دی څلور 5 قمه باید موږ ته داسې مکتب جوړ شي چې مثلا ټول موږ استفاده وکړو. اوس هم محصلین راوړي په موټر کې دي کنه موږ تر هغه په وخته پورې دا تعرضات ته ادامه ورکوو چې د وزیر امر تطبیق شوی نه وي. د نسوان قرخیل ښوونځي 3 تنو نجونو هم له میلمه راډیو سره په خبرو کې د پوهنې د ریاست څخه غوښتنه وکړه چې هغه امر چې د دوی مشرانو له وزارت څخه ترلاسه کړی باید تطبیق شي، ځکه چې په کوم ځای کې چې د یادې لیسې ودانۍ جوړیږي د 4 قومونو د خلکو نجونې په اسانۍ سره ورته لاسرسی لري. هغوی وویل چې موږ هیله درلوده چې د پوهنې ریاست به ورته تعمیر جوړ کړي چې د ولسمشر له لوري ورته منظور شوی، خو تر اوسه پورې نه دی ورته جوړ شوی او د دې ښوونځي څخه په لرې فاصله کې د ودانۍ چارې پیل شوي دي چې دوی لاسرسی ورته نه لري، نو ځکه دې په پخواني ځای کې جوړ شي. موږ د نسوان قرخیل زده کوونکي چې دلته راغلي یو د دولت د کارمندانو او د پوهنې ریاست د کارمندانو څخه دا غوښتنه لرو چې موږ کوم د لیسې امر د وزارت څخه د تعمیر د جوړولو لپاره راوړي باید تطبیق شي. اوس چې موږ ته د تعمیر د منظوري امر راغی نو د څو محدودو کسانو په غوښتنه او اشاره داسې ځای کې جوړوي چې موږ ټول ان د رای خلک نور هم ورته رسیدګي نشي کولی. تاسو باید زموږ ستونزه حل کړئ ان تر دې چې موږ 8 کاله د ګرمیو او بارانونو تر خیمو لاندې زده کړې ته مو ادامه ورکړې وو او که چیرې زموږ ستونزه حل نشي موږ اړ یو چې خپل درسونو ته ادامه نشو ورکولی. د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق میلمه راډیو ته د یادو کسانو شوي دعوی چې گویا د یو شمېر کړیو په غوښتنه د نسوان قرخیل ښوونځي ودانۍ بل ځای ته انتقالوي رد کړي، بلکې ویل چې دوی د خلکو په غوښتنه دا کار کړی دی. هغه ویل چې دوی په دې کار کې له ډېر احتیاط کار اخلي او که معترض خلک بیا هم په یاد ځای کې د ودانۍ د جوړېدو غوښتنه کوي، دوی چمتو دي چې 2مه ودانۍ ورته جوړه کړي، خو په دې شرط چې د ځمکې اسناد ورکړي. هغه وایي هڅه کوي موضوع د دواړو لورو په توافق هواره کړي. فقط معرف د ما شعار ده، معرف د موږ هغه دی چې باید معرف دلته پلی شي او معرف متوازن پلی شي او د شاګردانو د خدمت لپاره تعلیم لپاره زمینه مساعد شي. د ما یو پیشنهاد دا ده که دوی غواړي چې شخړه حل سي متوسطه هغه مکتب دی او موږ غواړو د لیسې دوی ته برابر کو، شاګردان باید دوی برابر کو، استادان دوی که مقرروي ما مواد موږ هم ورکو او تعمیر هم د اوس ورته په پلان کې نیسو. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې په هغه ځای کې چې اوس ودانۍ جوړیږي یو شمېر نورو قومي مشرانو ویل دا ځای د ټولو قومونو په خوښه انتخاب شوی او هغه کسان چې په پخواني ځای کې د ودانۍ د جوړېدو غوښتنه کوي شخصي ګټې پالي.